السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة جوړې السلام. سرتیرې جوړې په خیر یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ خیرات شکر دی. زموږ موضوع دا چې طالبان وایي چې دا اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې دی، همدا ولې په ټکر کې دی، څه دلیل لري، څه کیسه ده؟ بالکل په ټکر کې د سرتیرې، ځکه تاسو خو اساسي قانون خو لکه نر او ښځه ممنوع معلوم کنه، دا خو اسلام کې منع دي. ته اوس کوم ته د پنجابیانو پوښتنې کوې، موږ څه درته وایي، ته څه وایه؟ څنګه منې دي؟ ته خو ووایه که نه، موږ ته تشریح کړه که نه. څنګه؟ ته خو یې تشریح کړه که نه، په کوم دلیل؟ ګورئ، شریعت خو اجازه نه ورکوي چې نر او ښځه، اول خو ښځې ته دا شریعت اجازه نه ورکوي چې چا سره وغږېږي نامحرمه سره. تا سره اوس په خپله د پوستې کې ګوره هم عسکر اوسېږي او تاسې شپې ورځې ورسره تېروئ. وروره دا خو ضرورت ده، وروره دا خو یو خبره ده، یو وړکی جواب ورکوم. داسې ده وروره چې زموږ ضرورت ده، اگه ضرورت باشه روا باشه وروره، نور ته غږېږم ورکه جواب دی. نو د څه شي ضرورت ده؟ ضرورت خو ښځه دې په کور کښېني، خاوند به ګټه راوړي. اول خو تاسو یې غلامان، تاسو په موږ د پنجابي ټاپه لګوئ. موږ خو پنجابیان نه یو، موږ خو امریکایانو سره جهاد وکوو او موږ اشغال نه منو. نو تاسو اوس غلامان یې که نه یې؟ نو د امریکایي سره خو جهاد ختم کړو، نو جهاد پر چا باندې کړی؟ پر ما باندې جهاد روا کړی دي. یا نو خو تاسو تر اوسه خو جهاد تاسو د 19 کاله د هغوی خدمت وکوه، او اوس تاسو ته اول تا نه دا پوښتنه کوم، دغه میاشتې چې تېره شوه دې تنخوا چا درکړه؟ د دې میاشتې تنخوا خو ما په خپل دغه کې مې جمع کړې ده، نو بانک کې مې جمع کړې ده چې سفر یې راباسم ومه. ستا کور دی چې ستاسې کور دی چې اول مېلمه راځي، ستاسې مېلمه په ډبرولي که پر کور باندې کښېنوي. نو ما خو مېلمه راغلی دی، زما وطن را جوړوي. یا نو دا خو مېلمه خو به تاسو خو مخکې دا خو وطن اشغالوي، دا خو کفار دي، دا خو مېلمانه دي نه دي، دوی خو په زور راغلي دي. په زور نه دي راغلي، نه دي پرېږدي جوړ کړي. نشته که دا جواب نه لري. یا دا سړی دا دال خور غوندې وروره، دال یې خوړلي و، تازه یې دال خوړلي. دا خبر تا ته کوم چې د تا سره کوم اسلحه ده چې ته غلام نه یې، دغه اسلحه د تا سره چې کوم کلشینکوف دی، دا کلشینکوف تاسو ته چا درکړه او څوک پې ولې او څوک پې شهیدانویه؟ وایم زما خو ملګري، زه خو دولت یم چې دغه خدای باندې پنځه کور خو نه یم، زه خو ځان ته شل کور یم، ما ته خدای په خپل دولت راکړي دي. وروره موږ مجبور یو، پیسې راکړي، تنخوا راکړي، نو وروره د وطن دفاع په موږ دپاره ده. راجي که دا پنجاب پلوی راجي که یو خبرې وطن دا څوک چې سره خبرې وکړو نو کې دغه که دا څوک د وړکه چې دا غټ پنجابی اوس راغلی یم، دا اوس دی زموږ سره نه زه یم پوه شوې. سکشویانو خالق راجي که ملا صاحب پوښتنه مو هم دلته خو ډېر ګډ وم، طالبان دا اوس دې سره غږېده اروې سرتېرې، دا اوس یې زه سره خبرې کولې. دی دې راشه، زه بیا راپورته کوم ملا صاحب ته ودرېږه. دا ناروا مه کوه که نه، ګوره غلامان سرتېره دا سړی ماته نه ده، دا جنرال چې ځان ته وایي، دا ماته د الخورو مشر ښکاري. د الخور مالخور نه زه د خرو غوښې تاسو خلاصې کړو، د الخواره موږ یو چېرته انډیواله دا ټول تاسو خلاص کړي پنجاب، اوس موږ پسې خبرې کوي. پرېږده دلته ګوره بدماشي مه کوه، دال ښه دي که د خره غوښې ولې شغسي جواب پروا نه کوي. نو کې صبر سره، نو کې ګیزه
تاسې نه چرګان خوري چرګان خو د چغالانو خوراک دي موږ چغالان نه یو چرګ زه بیخي خورم نه چرګ څه شته وایي زه چې ګډ په خپل لاس حلال نه کړم نیکه غلام تې وکړم او تاسو ټول د خرو غوښې خلاصه کړل دا د ملا صاحب اسان جوان ملا صاحب السلام علیکم طالب جان وروره ستړی مه شې ته راځه زه د چرسیانو بوغیانو منځ کې راګیر یم زموږ وخت چېرې راتلی چې ملا صاحب داسې موږ د خري غوښې نه خورو کله کله ضرورت وي او بل په موږ خلک خوري قصابانو په موږ وخوړې موږ خو ملامت نه یو وروره بعضې بیا دا خبره ونه کړي قصابانو در باندې نه دي خوړلي دا در باندې امریکایانو وخوړه د خره غوښې یې در کړې وینې ټولې درته مردارې کړلې خامخا به اوس غلامي کې اوس به امریکایانو ته میلمانه وایه وروره دې مېلمانه دغه پرېږده دغه پاچا قلاوه یې پرېږده دا خبرې ورسره وکړو تا سره شاخصي وروره ته پرېږده زه دا خبر ورته کوم چې دوی وایي د اساسي قانون د اسلام سره ضد دی ولې ضد دی ضد ده که نه اساسي قانون کې وایي ښځه او نر د غېږ په غېږه ګرځي سره او وروره مکتبو کې د یو ځای کیني پارلمان کې د یو ځای کیني او دوستم دې په ایشي باندې حمله کوي ایشي دې په دوستم کوي دا څه حال ده دی تاسو اساسي قانون ده دا اساسي قانون ده دا کوم خره درته جوړ کړی ده اساسي قانون به دغسې وي ملا صاحب د مشرانو بېزتي مه کوه ملا صاحب د مشرانو بېزتي مه کوه یا وروره بېزتي خبره دا دومره ایدو د مشر عزیزالله په نامه چې وه کمنډویانو کې زورمات کې وه هغه دومره امریکایانو ته نږدې وه چې نه په خور وه نه په مور وه خپله خور یې امریکایي ته ورکړه او امریکایي یې وکول امریکایانو چې کله دا کابل کې مردار شه طالبان وویشته چریکي مجاهدینو په دې سر وویشته امریکایانو بیا وویل چې مونږ دې نه دومره تمنا دومره هغه نه وه لکه دې چې دومره فحاشي او دومره ظلم دوی وکوه دا هغه سرتیري دي دا سرتیري د قسامه ودرېږه د دې خبرې جواب زه درکوم ودرېږه چې تا خپل خپله خور امریکایان ته ورسته ټول چرسیان یې تاسو بوغیانو د چرس ګزاره نه کېږي ملا صاحب څنګه چرس نه بغیر ګزاره نه کېږي زه درته وایم راسه د کور مصارف دې ټول در کومه تبلیغ ته لاړ شه ته وایې نه بلا وهلې امریکانو غلامي کوې ملا صاحب بغیر ګزاره نه کېږي دا پنجاب خو تاسو ته 50 تنه دال درکړو دال خواره مونږ یو د دالو کارخانې خو د پنجاب ټول تاسو خلاصې کړلې راکوي به یې که نه ودرېږه ملا صاحب پارمي چرګان والا دې مونږ نه یو وروره والله چې کولنګي نه یي قسم خدای که حلالم کمه کولنګي خورم اصلي کولنګي هغه یې په نره خورو په دغونې خامې سترګې خو مې ورته نه وي نیولي کولنګي مبین صاحب دې ژمي کې د اربکیانو د دغو عسکرو سرتیرو ټول د پردي کورونو چې څوک هجرت یې کړی و جنګونه چې شي و هغه علاقې نه وتلي دوی د لرګي ټول پټ کړه دوی باندې خو اوس هر څه بند کړي غلاوې طالب جانه د موږ منطقې ته چې عسکر راځي د عملیاتو لپاره موږ د چرګان پټوو څنګ ته کوو یې مرغان چرګیاټي چې پټ یې نه کړي دا ټول د چرګو غله دي هګۍ پټې خبره وکړم ملا صاحب اساسي قانون ولې د اسلام سره ضد دی خو په دې کې زما سره دلیل ووایم ملا صاحب نو خو ودرېږه اساسي قانون چې له اسلام سره ضد نه ده بیا خو کېده هلته په فقه حنفي په محکمه کې کېږده که نه چې ضد نه ده بس نو ولې بحث پرې کوې زه درته وایم ضد ده زه درته وایم د اساسي قانون ټولې مادې د اسلام سره په ټکر کې دي ته وایې ولې هغه د اساسي قانون څه شي ته وایي ته د قرآن قانون نه منې اساسي قانون دې راته مخکې کړی چې تاغړو پکې برابر وي ته به خپلې مزې کې پوهنتون کې عیش او عشرت کې ما مکس هر څه مکس د هلند د بي بي سي راپور وانه اورېده پارلمان ته څومره زنانه وکیلانې تللي ټول یې ورته فلټر سوي دي بیا یې لېږلي دي خدای روی وکړي دا سره هم اساسي قانون د وسرتېریا بې جایه مړ کېږي په خدای په دغه ځوانۍ باندې مې دې نه لورېږي
یو چرسي سړی به یې لاړ بس هلته وراسه موږ درنه سړي جوړوو سام انسانان درنه جوړوو سام انسان به هم جامعې ته وړاندې کړو غیر له بچهبازۍ نه له پوډر او له شراب او له چکۍ نه له غلامۍ نه بل کار هم نشته خو دا د بي بي سي والاتو هم نن پنجابیانو پیسې ورکړې وې باره دا خبرې وکړې ولې دا خبرې دا دومره وخت ولې نه دوستم ته چا پیسې ورکړې وې چې درته په مان دوه ځایه کړه خزه یې ورته والوزول هغه ته چا پیسې ورکړې مرګ پر پنجاب دا خبرې ګرده د پنجاب ته مرګ پر پنجاب ناسه سرتیریا راشه تسلیم شه که تسلیمیږي نه هغه عسکر چې قندهار کې طالبانو پرېښودل 2 ورځې مخکې د هغو قوارې وګوره څومره ښه خلک یې جوړ شوي وه چې هېڅ چا نه پېژندل ټول ویلې چې دا خو سم طالبانو سړي ترې جوړ کړه ملا صاحب زه بله پوښتنه کوم ملا صاحب دا پرون چې دا زموږ بندیان یې راکړي وه دا خو ګرده وم یا کشران ووایم دغسې خلک وو دا اوس کشران هغه دي وروره کشران هغه دي چې تاسو په پوستو کې ساتلي وو او طالبانو پوستې هم درنه ونیولې هلکان هم درنه غنیمات کړل ویې وړل ته یې وساتل ښه صفا سوتره سبقونه یې پې باندې وویلې سپین کالي یې ورته هغه که توبه یې پې باندې وویستله را یې وسته دا خو د تاسو ګناه ده خو په هرې پوستې کې تاسو هلکان نه ساتئ ته ووایه چې تاسو سره اوس په پوستې کې هلکان ستا که نه رښتیا ووایه ملا صاحب بې هلکانو خو جنګ نه کېږي دا خبره خو دې صحیح ده مالک چونې خو جنګ نه کېږي دا څنګه خبرې کوې وروره هلکانو پسې بد مه وایه وروره هلکانو پسې بد مه وایه دا پنجاب پیدا داسې خلک مه راولئ شرم وکړئ تاسې په پوستو کې هلکان ساتئ چارس وهئ په سل آفتو نور اخته یې نو بیا ولې وایي چې طالبان دا کشران هلکان خدای تاسو سره پوستو کې نیولي وو که نه وروره چرس دینر وزر ده چرس نران وي سرتیریا دا پوښتنه کومه چې دا کشران سرتیري چې درشي تاسو پوستې کې څه معامله اول کې ورسره کوئ موږ د پنجاب چې مبارزه وشو یا ولوار یا ګوره موږ ټوپکیان نیولي وه چې هغه نه پوښتنې وکړې هغه ویله چې موږ بده معامله ورسره کوو چې دا بیا موږ نه لاړ نه شي ګوره دا د پنجابیانو خبرې لکه املا صاحب مولا دا د پنجابیانو خبرې دي وروره تاسو ډېر دا دلخوارنې دي ته ویلې چې دا وشرمېږئ د خرو غوښې خلاصې کړلې د خرو غوښې تاسو خلاصه تاسو څه خبره سي چې هغوی ته موږ شپږې عملیاتو کم ورښیي وروره تاسو ولې دومره شک کوئ په یو چا باندې شرمېږئ هم نه د خرو غوښې تاسو خلاصې کړې سرایي سپي تاسو ختم کړه د پاکستان دا 50 تنه او 100 تنه تاسو ته در روان دي وشرمېږئ ما درته ویلې زه بغیر کلنګي چرګه منې که بل شی خورم پسه چې حلالوم په خپل لاس خود نه شرمېږئ نو تاسو که چې شرم وایي تاسو به غلامي کولی خود نه شرمېږئ دا غلامي نه د وطن دفاع ده موږ د وطن دا څنګه د وطن دفاع ته وروره ته دا بل سرتیر ته واخ ورکړه دا ملا صاحب څه وایي ای وروره دا تاسو دا تنخوا دار نه کړي بیا څه کوئ ځه ملا صاحب هم دا ننجر د چیچې دپاره دي خو مې 2 ټکه پکښې وکړه موږ به د طالبانو پنجابیانو داسې کړه باره یې خرڅ کړو د سیکورټي پیسې به کېږي دې د وطن ساتل وایي ته خدای دا وګوره چارج درنه رسېږي بیا ملا صاحب ستاسو زه پوښتنه کوم نو د پاکستان په مقابل کې تاسې ولې داسې خاموش یاست وګر سړي کوم نو که خولې چې درګنډلي دا ولې داسې یاست ملا صاحب نو پاکستان ګوره امریکایان د مونږ کور ته راغلي دي افغانستان ته راغلي دي مونږ به اول د خپل کوره باسو پاکستان د مونږ هېواد نه ده هغه بل ملک ده پردی ملک ده د ما یې په پاکستان څه زه ولې په خپل کور کې اصلاح نه راولم زه ولې خپل کور کې د شین سترګې امریکان نه باسم امریکان په افغانستان کې د ما بېعزتي کوي که په پاکستان کې کوي امریکان دلته په افغانستان کې د ما په کور کې چاپي اچوي که په پاکستان کې راباندې اچي پاکستان خپل هېواد ده چې څوک پرې راغله که جهاز ورسره کوي که نه کوي هغه د هغوی خپل کار ده د ټولې دنیا ذمهواري د ما په سر نه زه به د خپل ملک یوارې له دې کفارو نه خالي کوم اول به امریکان او د هغوی غلامان مرداروم له افغانستان نه به یې باسم هغه نه پاس به بیا نورې معاملې سره ګورو اول د تاسو سرونه وهل پکار دي تاسو چرسیان بچهبازان
ملا صاحب دا څنګه مسلماني د ملا صاحب زما سر وایي د پنجابي سر نه دا ته څنګه مسلمان یې پنجابي سره د ما څه کار ده وروره پنجابی د ما کور ته خو امریکان ته راولې د ما عزت خو دا د سرتېرو پې باندې لوټ کړه د ما په کور کې د ما امریکان ته راکوزه امریکایان د کومې خوا راغله امریکایان اسمان نه را لارې خوا نه چې راغله زه څه کومه د ما په کور غل راغلی چې لارې خوا نه راغلی ده د امریکانو بیسونه مه ساته د امریکانو په څنګ کې مه اوسېږه د هغوی ماین پاله سپي ځان نه مه جوړوئ بیا د بي د مافې وروره اوس راغلې پکې څه وکړم د امریکایانو مخ ته تاسو قومندان شاغسي یار شاغسي دلته یو انډیوال پیدا کوم راپورټ یې کړ دلته د پنجابیانو سره دا چې د پنجابیانو پوښتنې کوي یو انډیوال پیدا کړ راپورټ یې کوم دا خلک هم د ناز پنجاب څخه راوړه شاغسي بچه باز هغه اشرف غني دې مراوله مونږ په قصه کې نه یو مونږ سره بات نه سي کوی او شاغسي تا ته وایم په خدای تر هغو پورې به وژل کېږي چې تر څو پورې د مونږ خبرې نه یې منلې او په دې ولې باندې د سپینه محمدي جنډه نه یې لګولې تر هغو هم نه پرېږدو السلام علیکم سرباز صاحب جوړ یې اوهو بل یې راوسته سر جوړې تکړه سرباز وروره سرتېري وروره جوړې تکړه شهادت دې شله دا خو دې غټ پنجابی راګزار کړی ده قسم له دغه خپل لایف کې درته دومره وټاکوه رانه وتښتېده په تېښته بریالی سو په تېښته نه یم بریالی سوی تا وتښتولم نو دومره خو به دې وخت راکړی و چې اخر دا وتښتېدلې تاسو خو همدغه تېښته کار د منډه زندهباد 5 کسه طالبان په بایسکلو درسي بسته ولایت درنه ونیسي ټانګونه او رینجر یې درنه راخوڅې کړي شرمېږي نه هغه خو ګوره دا جنګ خو په روحیه باندې کېږي دا خو ټولې دنیا ته معلومه ده د تاسې روحیه چې ده لږ مذهبي ده او د موږ روحیه چې ده دا لږ بدله ده دا خو ټولو دنیا ته معلومات کېږي که څه یو سړی حقیقت ووایي سره او هغه خبره هم ده بل مونږ کې ایمان ده ګوره تاسو کې ایمان نسته مونږ د کولنګي چرګ غوښې خورو تاسو د خره او د سپي غوښې خورئ نو خامخا به هم فرق کي ملا صاحب هم دا دوې شپې دا خبرې راته کوي واته چې د خرو غوښه خوري او نن مو ولا چې په کلي کې یو پسه غنیمت کوي د پنجابیان بلو خلکو سم ملا صاحب پنجاب خلکو نه پسونه وړي پنجابیان پرې شرمېدلو غلو سرتېري سړی خو موږ ټول دې وشرمولو د موږ نظام دې وشرمولو سرتېري یې ته چا غږولی یې زموږ په نمایندګۍ باندې چې ته غږېږې خدای شرمولي یاست یو بل باندې شهید د دې هلکانو خبرې دې باندې باسي د دې چرسو خبرې دې باندې باسي خدای دې غر که سره نو دا ټولې خبرې خو د دې ملایانو مخکې مه کوو خو ټول دې وشرمولو حقیقت وایي سربازه ودرې ملا مبینه ګوره وروره موږ د چرسیانو نوم نه بازو څه چې وایو حقیقت اشم لا صاحب څه کوم دې کوم لا صاحب زه داسې دا د تاسو سترګې داسې دي لکه هغه د نیستۍ ملخان هېڅ شرم نشته پکې په څه شي به تاسو شرمېږئ لا صاحب زه بله پوښتنه درته کوم که دا زموږ عسکر یاران پنجاب غلامه خبرې سمې کوم څه شی نومېږي دا د سکاټ میلر عسکر دا د سکاټ میلر بچه بیریش باندې د پنجاب غلامه چرچا ګورم لا صاحب امریکایانو ته د ملا باندې هغه په تابیړو وایي تاسو ورته لاس ما اچوئ اوس شرمېدلو هغه ته خو ملا ماته د ټوپک چانټه بلا وهلی خو دا تندي به دې ویستلی یو هغه ته خو تاندر وهلی په څاپېړ والې زر ډالره ماته رابي نه شي کولی کینه دا خوره ګوره ملا مبینه یوه خبره درته کومه ملا مبینه دغه اشم لا صاحب ته چې د ملایان ولې نه پرېږدئ د زموږ د انډیوالانو جنازو ته ولې نه پرېږدئ ملا صاحب داسې دلیل راته ووایه چې خلک یې ومني زه یې ومنم ملا صاحب د پنجابیانو لپاره کوم خبرې ما راسره کوم
وسرتیره و بلا دې واخلم ملایان تاسو ټول بندیخانو کې اچولي ملایان هم ټول شهیدان کړه جوماتونه هم ټول بمبار کړه مدرسې هم ټول بمبار کړلې زه ملا له کومه کوم چې د تا جنازه وکړي ولې د شهیدانول اوس د جنازه په سکاټ میلر وکړه اوس د جنازه په ټرامپ وکړه اوس د جنازه په غني بابا وکړه سجدې هم درته پکې وکړي او عالم ترکیف هم درته پکې ووایي امام حسین نواسای خدا هم کې درته ښه به دی بیا خدای وبخي مه کوئ د علماو سره دښمني دا زندانو ته علما مه بیایئ دا طالبان مه بمباروئ دا جماعتونه مه بمباروئ پروردګاره مو شرموه دغسې به بیا بې غسله او بې کفنه لکه مردار ملا صاحب داسې نه دی چې اوس ملایان نسته او امریکایانو زموږ دپاره ملایان نوزري د جنازو دپاره خو داسې د نیت مې ژړوي څه چې داسې نیت کرسر ملا راپرېږدي په دې به څه وځي چې ملا راسي زموږ د انډیوالانو جنازه وکړي په دې به څه وسي ملا صاحب جنازه دې چې ونسي خر به له دنیا لاړ شي پوه سولې او دغه ملایانو چې بندیان کړي دا به له خیره مونږ په نره بېرته راخوسي کوو سکاټ میلر به یو عسکر له غوږه نیسي مونږ ته به یې راکوي دې بندیخانو ته به تاز دی بیا ونه وایه چې ملا صاحب رانه وتښتېده زه درنه ځمه زه خدای په امان دا بل طالب د سره د زه تېښتې والا نه یم چې بیا ونه وایه چې وتښتېده سلام علیکم وعلیکم السلام سرتیریا تاسو چې عملیاتو ته چیرته لاړ شئ بیا د کلیوالو کورونه ولې په بمونو الوسوئ او کلیوال ولې عوام کلیوال ولې شهیدانوئ دا یې تاسو وطن جوړول دی که خدمات کول دي او که ظلم دی دا جنایت ولې کوئ شاخصي جواب ورکړه شاخصي څه پوښتنه دې وکړه